السلام علیکم زه تاسو سره مراد الرحمن خیل نن نظام سره دواړه غاګو ملګري راوسی د منډي سیم ته چې دا ډېر زیات د خواهش مې لرو او مینوال هم خواهش لرو ډېر مسافر هم خواهش لرو دا ملګري ډېر بګرانه راغلی کړي ځکه چې دواړه ډېر بیزو ما سره د خوا کې جواد جنید الرحمن صاحب او غنیاران صاحب السلام علیکم جنید الرحمن صاحب وعلیکم السلام مراد بھائی ډېره مننه کوم کتونکو منډي سیم دی څنګه چې مراد وي او مراد کوم شوق کېدو غوښتنه کوله چې مطلب څه شعرونه را سره شریک کا راغلی منډي سیم ته او مراد ملګري چې مسافر ملګري غواړي داسې دغه دوستان وي چې مسافر لپاره غزل وایا نو دوی ته به هم ډالۍ کوم څومره مسافر دی هغوی ته هم دا غزل ووایه مراد چې رایات چې شي خواږه یاران اجرې مسافرۍ کې رایات چې شي خواږه یاران اجرې مسافرۍ کې د زړه نه مې راوځي سرې لمبې مسافرۍ کې او په کلي د اخترو د خوندونو خبر نه یو په کلي د اخترو د خوندونو خبر نه یو تېرېږي مو ژوندون زرې زرې مسافرۍ مننه په کلي د اخترو د خوندونو خبر نه یو تېرېږي مو ژوندون زرې زرې مسافرۍ کې او یادونه د وطن مې دومره وچېړې قسم دی یادونه د وطن مې دومره وچېړې قسم دی اکثر خپل ځان ته وکړمه خیرې مسافرۍ کې یادونه د وطن مې دومره وچېړې قسم دی اکثر خپل ځان ته وکړمه خیرې مسافرۍ کې او د زړه مې درد چاپېر شي په بیا بیا چې شي رایادې د زړه مې درد چاپېر شي په بیا بیا چې شي رایادې مورجان ستا قربان قربان نارې مسافرۍ کې مننه او هغې ویل جنونه چې زه خو ګره واوره هغې ویل جنونه چې زه خو ګره واوره بیا وینې به د خپل خوږ زړه نسکې مسافرۍ کې مننه ملګرو دا زموږ خوږ ملګری جلیل الرحمن صاحب او د مسافرو لپاره یو څو شعر ډالۍ کړلو نو حبیب حیران صاحب هم راسره دی حبیب حیران صاحب ته شعر غواړم چې د مسافر ته مسافر ډېر خواهش لري السلام علیکم حبیب حیران صاحب وعلیکم السلام او ستاسو د مینې یو نړۍ مننه چې دغه مینې را یو ځای کړي یو او دغه د غزل یو څو شعرونه درته وایم چې اختر کې خو مې تا ته انتظار دی د زړه سره قرآن اغلي تیار ګورې هزار دی د زړه سره اختر کې خو مې تا ته انتظار دی د زړه سره او قرآن اغلي تیار ګورې هزار دی د زړه سره سحر چې څنګه پاسو مغبري په لور روان یو د چا پکې مور مړه چې د چا پکې مور مړه او د چا پلار دی د زړه سره سحر چې څنګه پاسو مغبري په لور روان یو د چا پکې مور مړه او د چا پلار دی د زړه سره یو غزل درته وایم چې ډېره موده پس چې مو لیدلي دي یو بل ته مو یاره سمجړلي دي او مونږ به د اغیارو نه ګیله کوو څه مونږ خو د یو بل غوښې خوړلي دي او زه چې دغه کلي ته اوس نه ورځم څه چې مې لیده هغه خو تللي دي ځکه دغه کلي ته اوس نه ورځم څه چې مې لیده هغه خو تللي دي او کله چې د بل ظلمونه ولیدل بیا یې په خلیل پسې جړلي دي دا ملګري وایي چې ټایم ډېر زیات کم دی مازدیګری دی سترګې پرېوته ټایم دی وضو کور ته کارونه ډېر زیات دي ټایم ډېر بیزي و ملګري زما وینه نه زه ډېر شکریه کوم زما خوا ته راغل جلیل صاحب دا ډېره مشکل زما نه داسې اسانه حالات چې خلیل صاحب که ستاسو خوښ وي نو مسافر ته به نور څه داسې ډالۍ کړي خو روحاني شعرونه ته ډالۍ کړي چې د خوشحالي شي ځکه چې مسافر ټول داسې دي چې نن سبا کې بیخي اوزګار دي نو کارونه به وځي چې مسافر ته لږ خوند واوري جلیل صاحب مسافر ته څه ووایي صحیح ده روماني شعرونه تاسو یاد کړل دغه د مسافرو دپاره دغه دوه شعرونه وایم بیا داسې یو غزل ووایم چې زړه کافر دی په بلاو لګي زړه کافر دی په بلاو لګي داسې دلبر دی زړه کافر دی په بلاو لګي ستا شان دلبر دی په بلاو لګي او د مور تندی چې پکې ښکل نه کړمه د مور تندی چې پکې ښکل نه کړمه داسې اختر دی په بلاو لګي د مور تندی چې پکې ښکل نه کړمه داسې اختر دی په بلاو لګي بل غزل وایم چې پوه شوم چې ستا پتلو پخه ختمه شوه پوه شوم چې ستا پتلو پخه ختمه شوه د زندګۍ نه مې مزه ختمه شوه مننه پوه شوم چې ستا پتلو پخه ختمه شوه د زندګۍ نه مې مزه ختمه شوه او څومره په ګرانه وي او شوي دواړه
څومره په ګرانه یو شوي دواړه څنګ په اسانه مو رشته ختمه څومره په ګرانه یو شوي دواړه څنګ په اسانه مو رشته ختمه شو هغه د لرې نه په غلا غلا کاتو هغه په سترګو کې په غلا غلا کاتو د لرې تماشه ختمه شوه او مور مې ویل اوس پکې هېڅ نه کېږي مور مې ویل اوس پکې هېڅ نه کېږي بس چې واده شو نو قصه ختمه مننه مور مې ویل اوس پکې هېڅ نه کېږي بس چې واده شو نو قصه ختمه شوه او خپله دې وکړله په ځان جنونه خپله دې وکړله په ځان جنونه ورځه ختمه شوه ډېره مننه کوم مراد وروره خوشحاله شئ مننه جلیل بارګل صاحب روماني غزل مسافر د فاروق علي خلیل حیران صاحب هم را سره دی خلیل حیران صاحب مسافر د داسې تاسو هم څه ووایئ چې هغوی سره خوشحاله شي دغه یو غزل وطن د غزل کې د وطني ټول ته یو نصیحت غونته کوم دی چې منم چې تل د پښتنو سینو ګولۍ خوړلي خو د اغیار یو الله خم کفرې خوړلي د ځوانۍ جوش ته موټرسایکل په قلار ګرځوه د موټرسایکل رانه هم ډېرې ځوانۍ خوړلي د ځوانۍ جوش ته موټرسایکل په قلار ګرځوه د موټرسایکل رانه هم ډېرې ځوانۍ خوړلي د ډېره درده خپل ځان خپله په اور سېځلی دلته کې ډېرو په خپل یار پسې ګولۍ د ډېره درده خپل ځان خپله په اور سېځلی دلته کې ډېرو په خپل یار پسې ګولۍ خوړلي افسوس خلیل دا په دې خلکو دا څه شوي دي وړو کوم وي ځانونه په یارۍ خوړلي وړو کوم وي ځانونه په یارۍ خوړلي جواد جنید مانی صاحب زما ملګري دا ستا غزل نن ډېر خوږ کله چې اوس خو سم شم لیوال د تورو زلفو دانل عزیز نو هغوی ته دا ډالۍ کوئ لازمي او بیا چونکې ټایم کم دی نو معذرت به ستاسو نه غواړم ټایم کم کیو قصه دې دومره اوږده کړله صحیح ده دغه غزل وایم چې دوی ارمان عزیز ښه دانیال عزیز ورور دپاره او چې ووایه هغه غوښتنه کړې صحیح ده دا غزل وایم چې اوس خو سم شوم لیوال د تورو زلفو اوس خو سم شوم لیوال د تورو زلفو نن مې بیا وکړو وصال د تورو زلفو او بیا په یو هنر ترې هم وتلی نسي بیا په یو هنر ترې هم وتلی نسي چې راګیر شي څوک په جال د تورو زلفو مننه راشه ما خمار کمانه شکا راشه ما خمار کمانه شکا جوړ په سر مې کچوپال د تورو زلفو مننه تور لخد به مې بیا زړ مازدیګری شي تور لخد به مې بیا زړ مازدیګری شي که کفن مې شستا شال د تورو زلفو او وایا سبا په بدل راکړي جنونه وایا سبا په بدل راکړي جنونه چې جوټه درکم پټال د تورو زلفو ډېره مننه کوم خوشحاله شئ مننه ملګرو دا جواد جنید مانی او خلیل حیران صاحب نو زما زړه ډېر غټ خواهش و چې دوی سره ریکارډ کړم چونکې اختر شپې ورځې کې مینوال ډېر خواهش لري اوس زه ستاسو ګران ورور مراد علي اطماعي اجازت غواړم دلي الله په امان